یو څو سیزونه زمونږ په ژوند کې داسې دي چې د هغې اهمیت مونږ له ډېر زیات ورکړی دی او مونږ سوچ کوو چې یاره دې نه بغیر به زما د زندګي څنګه تېرېږي. خو که د هغې په بیکګراونډ کې وګورو او په هغې باندې د هغې په حقیقت کې په هغې باندې ژور سوچ وکړو نو مونږ ته پته ولګي چې یاره که دا سیزونه زمونږ په زندګۍ کې یا زمونږ په ژوند کې نه وي نو د دې څه نقصان نشته زمونږ په ژوند کې. لکه مثال به درکړمه چې مونږ نن سبا ځانونه داسې عادت کړي دي چې یاره چینی یا شوګر که دا زمونږ په زندګۍ کې نه نو دا زموږ ژوند به ډېر زیات پیکه وي. حالانکه داسې نه ده. دا یو غیر ضروري څیز دی چې کوم موږ خپل ژوند کې داسې راوستی دی چې هغې نه یو دومره ضروري څیز جوړ کړی دی چې د هغې باره کې سوچ کړو چې یاره که دا په ما باندې بند شو نو په ما به څه کېږي او یاره یا خو زه خو چې کوم دی نو ژوندی به نشم پاتې کېدی. خصوصا هغه خلک چې د چا خوږو سره ډېر شوق وي، خواږه ډېر خوښ وي، هغې ته که دا ووایي چې یاره دا څیز دا نقصاني څیز دی، یعنې دا ګوړه، چیني، د بیکری سامان، دغه غیر ضروري سیزونه زموږ د ژوند لپاره ضروري نه دي او دې نه علاوه ژوند ډېر صحتمند طریقې سره تېرېدی شي. نو هغه خلک حیران شي او سوچ شروع کړي چې یاره د شوګر یا د چینو یا د خوږو نه بغیر به هم څه زندګي وي. نو راځئ زه نن تاسو ته وایم که تاسو چیني پرېږدئ ستاسو په وجود کې څه داسې سیزونه دي چې راتلی شي چې کم نقصاني دي یا که فایدهمند دي. تاسو به دې ویډیو کتلو نه بعد او اورېدلو نه بعد او دا غور سره پوهېدو نه بعد تاسو ته پته ولګي چې یاره کوم سیزونه داسې دي چې مونږ هسې غیر ضروري په خپل زندګي کې یا په خپل ژوند کې راوستي دي. خبره کوو د شوګر یا د خوږو، که دا مونږ بند کړو نو څه به کېږي. دې سره چونکې مونږ ځان دومره عادت کړی دی، په دې باندې دومره ځان مو د خپل ژوند حصه جوړه کړې ده چې یاره سهار که زه راپاڅم نو ما چې 2 پیاله خوږې چای نه څښلي ما ته مزه نه راکوي. نو که دا خوږې چای ډېره زه شوګر لرې کړم او چای زه څښم خو دا چای دې پیکه وي، ګوړه دې پکې نه وي، چیني دې پکې نه وي، نو دې سره هم ستاسو په وجود باندې څه نقصانات نه راځي بلکې ستاسو وجود او ورسره ښه کېږي. لکه چای چې کومې دي هغې کې دا فلیونایډز دي، هغې کې مختلف داسې څیزونه دي چې هغه زمونږ د وجود اکټیویټي او زمونږ د وجود میټابالیزم زیاتوي. یعنې زمونږ وجود کې چې کم خوراک دپاره جوړ توړ روان دی دغسې خوراک هغه هضمیږي او هغه بیا زمونږ په وجود جمع کېږي یا زمونږ وجود د انرژي په طور استعمالوي. نو دې طریقې ته دې ته میټابالیزم وایي. نو ستاسو میټابالیک ریټ ورسره ښه شي، یعنې هضمه ښه شي، ابزارپشن تیز شي، د هغې جذب کېدل تیز شي، د هغه خوراک کومه یوز کېدل یا کم استعمالیدل دي په انرژي کې یا په طاقت کې هغه بدلول دي او ورسره تیز شي. نو ستاسو وجود یقینا توانایي ورته حاصلېږي چې میټابالیک ریټ ښه وي. دا ډیپنډنسي یا دغه زمونږ د ژوند چې کوم مونږ په دې باندې ورچولی دی چې نه د چینو نه بغیر زما وخت نه تېرېږي نو دا غلطه خبره ده. اوس چې کله چیني مکمل طور بند شو که تاسو د خپل خوراک نه بالکل وباسئ نو ساینس دا وایي، میډیکل ساینس دا وایي چې تاسو ته به صرف 3 ورځې علامات کېږي. یعنی تا سهار کې پیکه چای څښلي دي د 10-11 بجو کې تا ته کېدی شي خپل سر لږ لږ دروند محسوسېدل شروع شي ځکه ستا هغه شوګر لیول هغه راښکته کېږي. خو هغې ښکته کېدو هرګز دا مطلب نه ستا شوګر به دومره کم شي ته به راپروزي. بدن کې یو مدافعتي نظام شته، یو قدرتي نظام شته چې دا شوګر واپس راپوره کړي او ستا دماغو ته هغه انرژي میلاویږي. نو د دې مطلب دا شو چې لومبی یو 3 ورځې به درته دا محسوسېږي چې یاره څه کمی دی، یاره سر مې خوږېږي، یاره سر باندې مې بوج شو، سر مې دروند شو، ماله خوب راغو، زما وجود نه دم ووتلو. دا څیزونه بالکل کېدی شي لکه څنګه چې د روژې په حالت کې کېږي. عکسې حالات وي د انسان چې سر دروند وي، خبرې پې بدې لګي، بدن یې کمزوري خو دا کنډیشن به صرف 3 ورځې وي. د 3 ورځې نه بعد 72 غنټې نه بعد بدن ته دا سیګنل میلو شي چې شوګر خو نه راځي نو ته به خپل شوګر جوړول شروع کړي. نو ستاسو بدن هغه ستاسو د بدن چې کومه چربي ده، کوم امینو اسیډز دي، مختلف داسې څیزونه دي، مختلف پروټینز د هغې بریک ډاون یعنې ماتېدل شروع کړي او هغې نه ځان له شوګر جوړول شروع کړي کوم ته چې ګلوکونیوجینیسس وایي. یعنې بدن ځان له پخپله شوګر تیارول شروع کړي چې کوم زموږ دماغ دپاره ضروري دی او کوم زموږ د انرژي یا طاقت دپاره ضروري دی. نو دا عمل سټارټ شي. اوس کله چې دا عمل سټارټ شو نو دې نه بعد به تاسو ته یو دا عجیبه غونته احساس کېږي چې ستاسو وجود به تاسو سپک لګي، تاسو ته به ځان الرټ لګي او تاسو ته به ځان بالکل فرش لګي او هغه کریوینګ چې کوم یعنې هغه زړه کېدل چې کوم شوګر ته وړومبو 3 ورځو کې هغه به د 3 ورځې نه بعد کمېدل شروع شي او تقریبا تر هفتې 10 ورځو پورې به ستاسو وجود کې تاسو ته چې کوم چینجز راځي نو هغه به تاسو ته محسوسېدل شروع شي چېرې زما وجود کې واقعي چې څه چینج را روان دی. هغې نه بعد تاسو چې کله فروټ خورئ، سبزي خورئ، دا څیزونه خورئ نو ستاسو ټیسټ ډیولپ کېدل شروع شي. یعنې هفته بعد به تاسو ته هغه احساس نه کېږي چې دا سیز پیکه دی. که تاسو امرود خورئ، که تاسو مڼه خورئ
تاسو ته هغه هم ډېره زیاته خوږه لګي، ځکه چې ستاسو د وجود هغه ټیسټ بډز یا په ژبه باندې چې کوم د ټیسټ او د خوند هغه سینسرز دي هغه عادت شي په ورځو کې او د هغې عادت بدل شي، د هغې ټیسټ بدل شي، نو تاسو ته به فروټ خوړلو کې هغه هومره مزه میلاویږي چې کومه تاسو ته خوږو خوړلو کې میلاویږي. یعنی هر یو هغه فروټ چې کوم کې کاربوهایډریټ سي تاسو ته به هغه خوږ لګېدل شروع شي او ستاسو د خوږو دا کریوینګ یا زړه کېدل چې کوم دی دا به مکمل ختمېدلو باندې راشي، بیا به ستاسو خوږو ته زړه نه کېږي. اوومې نه تر 15مې ورځې پورې چې کوم دی نو ستاسو څنګه چې مو ویل چې دا میټابولیک ریټ او دا هر څه چې کوم دی دا سویچ اوور شي یو نوي بدن ته، یو نوي نظام ته او یو نوي سیټینګ ته، لکه موبایل چې سیټینګ چینج کی ستا د بدن سیټینګ چینج شي نو ستا بدن بیا هغه ابزورپشن کاربوهایډریټس د پروټینز د فیټس یعنی د چربي هغه کې فرق راشي، چربي جوړېدل چې کوم دی هغه کم شي، چربي ضایع کېدل یا ویلې کېدل یا استعمالېدل د هغې یوټیلایزیشن دا زیات شي. نو کله چې 2 هفتو ټایم پورې تاسو رسئ نو تاسو ته په خپل وزن کې خامخا 1 کیلو 2 د کمی احساس وشي، یاره زما خو وزن کمیدل شروع شو. وجه څه ده چې ستاسو د وجود چربي په کمیدلو باندې را شروع شي او 2 هفتو نه بعد نه بیا تاسو دا احساس کیږي چې یاره که زه شوګر نه خورم، که زه چینی نه خورم، که زه خواږه نه خورم نو ماته څه محسوسیږي یا ورته زما زړه کیږي یا چې کوم دی نو ماته ضرورت دی یا زما بدن کې څه کمزوري راځي، ځکه چې په 2 هفتو کې ستا بدن ورسره داسې عادت شي چې بالکل به نه کمزوري راځي، الرټنس به دې ټیک وي، مایند به دې فرش وي، ټولو نه زبردست چیز چې کوم شروع شي هغه دا چې ستا وجود سټمنا دې زیاته شي، وزن دې کم شي، خوب دې برابر شي، انزایټي لیولز د ذهني پریشانیانې او د جنجټ دا ورسره کم شي او یو نوی انسان تا ته په 15 ورځو کې میلاو شي چې یاره ما خو به دا ګوړه او دا چینی او دا خوږو پسې به مړ کېدم، نو دا خو ما سې زیاتې کولو خپل بدن سره هم او خپل ځان سره هم. 15 ورځې بعد ستاسو جګر چې په کم باندې د چربي جمع کېږي فیټي لیور وي د هغې کمېدل شروع شي، تقریبا تر 3 والا تر 6 میاشتو پورې دا چربي دا بیا مکمل ختمېدل شروع شي. 3 والا تر 6 میاشتو ټایم پورې ستاسو وزن تقریبا تاسو ته اندازه وشي چې 7 کیلو وزن تاسو 3 والا 6 میاشتې ټایم پورې دا کم کوي. ستاسو صحت دا ورسره ښه شي، ستاسو چې کوم د خوراک نه انرژي جوړېدلو پروسس دی هغه ورسره ښه شي، یعنی کم انرژي به تا چې د یو کپ چاو نه اخیستله چې په هغې کې به د 2 چمچې چیني اچول هغه اوس یو نارمل که ته نارمل خپله سبزي خورې یا سلاد وخورې یا چاټ فروټ چاټ وغیره وخورې هغې نه هم درته حاصلېدل شروع شي او ستاسو ډیپنډنسي په چینو باندې یا په خوږو باندې مکمل ختمه شي. دا فایدهمند دی ستاسو د شوګر دپاره، ستاسو د بلډ پریشر دپاره، ستاسو د زړه مسلو دپاره، ستاسو د جګر مسلو دپاره. دا ډېر ضروري څیزونه دي که دا موږ په خپل ژوند کې راولو او دا ګوړه چیني دا د خپل ژوند نه ماینس کو، دا منفي کو، دا ترې وباسو نو یقیني طور زموږ ژوند کې به یو پازیټیو چینج راځي، یو مثبت چینج به راځي او هغه به د فایدې دپاره وي، د نقصان دپاره به نه وي. امید لرم چې دا معلوماتي ویډیوز به ستاسو ډېر خوښیږي، ستاسو د صحت باره کې دي. نور هم که داسې څه مسایل وي چې د هغې باره کې تاسو زده کړه کول غواړئ، هغې باره کې تاسو څه ناڅه پوښتنه کول غواړئ نو خپل کمنټ ضرور ډراپ کړئ او دا ویډیو لایک کوئ ضرور او شیر کوئ ضرور. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.